شپې په ترږمو کې د عامه ساتنې د کنډک مسؤلین د کندز ولایت په دولتي ادارو کې د دغه کنډک د مجاهدینو د فعالیتونو په څېړلو بوخت دي. په دې توره شپه کې دغې دولتي ادارې ته راغلي څو د دولتي ادارو د ساتنې په موخه له ټاکل شوو مجاهدینو څخه له نږدې نظارت وکړي. الحمدلله نن ټولو ریاستو ته ولاړو. په ټولو ریاستو کې نظم برقرار و چې څنګه موږ غوښتل په هغه طریقه نظم برابر و. د هر نگاه څخه پیرې مو منظمې وې او پرسونل مو ټول ځای پر ځای و. الحمدلله و ډېر کارونه موږ منظم دي او کوم مشکل نشته او ټوله پیرې ګزمې چې کوم ځای کې پیره وه یا کوم ځای کې ګزمه مو ټوله پیرې او ګزمې مو انشاءالله برابر کړي دي. کوم مشکلات اوس نشته. په همدې حال کې د یاد ولایت د عامه ساتنې د کنډک مجاهدین چې په دولتي ادارو کې په دندو بوخت دي وایي چې شپه او ورځ د خلکو په خدمت کې دي او په ټول توان سره هڅه کوي چې خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي. خلکو چلند موږ سره سم دی، موږ چلند خلکو سره سم دی او 24 ساعت انشاءالله موږ د دې خدمت کې یاستو او موږ دروازه دوی مخ باندې خلاصه ده. دا په داسې حال کې ده چې د کندز ولایت د عامه ساتنې ادارې مسؤلین په دغه ولایت کې د مجاهدینو فعالیتونه په دوامداره توګه له نږدې څاري.